د افغانستان کرکټ بورډ پخوانی چیرمن یا رئیس نسیم الله دانش د اوسني چیرمن فرهان یوسفزي په اړه ډېرې جالبې خبرې کړې دي او اوسني فرهان یوسفزي ته یې یو څو مشورې هم ورکړې دي چې باید په خپل کرکټ بورډ کې دغه تغیرات راولي چې ملګرو په دغه مرکه کې نور کوم ټکو ته اشاره کړې ده او څه یې ویلي دي په همدغه ویډیو کې ټول معلومات درکوو خو دغه ویډیو تر پایه راسره وګورئ او له ډېرو جالبو حقیقتونو څخه به خبر شئ. نسیم الله دانش چې پخوانی د افغانستان کرکټ بورډ رئیس و په خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دی د کرکټ اوسني عمومي رئیس ته مې اوله مشوره دا ده چې کرکټ په زیربناوي کارونو کې لکه میدانونه اکاډمۍ مالي خپلواکي او داخلي کرکټ په سیستم باندې ځانګړی کار وکړي په دې برخه کې له تیرو 3 کلونو هیڅ کار نه دی شوی او همداشان دویمه مشوره وایي غوروي کمیټه سمه او مسلکي کړئ نو دی هم له غوروي کمیټې څخه شکایت لري ځکه چې ځینې داسې لوبغاړي پکې انتخابیږي چې هغه هیڅ وړتیا نه لري او ځوان استعدادونه مړاوي کیږي. دریمه مشوره یې دا ده وایي د ملي لوبډلې لوبغاړي له سیاست او کرکټ اداره کې له مداخلې لرې وساتئ چې موږ تاسو شاهدان یو چې اکثره لوبغاړي په سیاست کې داخل شوي دي. څلورمه مشوره یې دا ده وایي کرکټ له سیاسونو لرې وساتئ. نو موږ او تاسو که وګورو عاطف مشال او همداشان د زخیلوال نو هغه سیاسون دي او دوی په کرکټ بورډ کې لاسوهنه کوي. او پنځمه مشوره وایي هره لویه فیصله کې له مختلفو مسلکي خلکو سره مشوره وکړئ او بیا د خپل تحلیل وروسته فیصله وکړئ. داسې نه چې تاسو ته څوک وایي چې سپي غوږ درنه وي وړ ته خپل غوږ نه ګورئ او پسې منډې وهئ. شپږمه مشوره وایي خپله هم د کرکټ په تخنیک کې چې تر کومه حد اقل امکان لري ځان پوه کړي. نو فرهان یوسفزي که تاسو فکر وکړئ په کرکټ باندې هیڅ نه پوهیږي او وای بیا لیکلی دي هر څه په یوه میاشت کې کیدای شي که ونشي د کرکټ لیوني مینوال مخه نیول به ورته سخت وي. اوس په کرکټ کې تر ډیره مینوال پوه شوي دي. رښتیا هم که کرکټ همداسې دوام ولري کرکټ بورډ او غوروي کمیټه همداسې خپلو خلکو ته ترجیح ورکړي نو د کرکټ لیوني مینوال به بیا هیڅوک د دوی مخه ونه نیسي. کیدای شي چې بیا فرهان یوسفزي په کرکټ بورډ کې پاتې نشي. تر بیا د الله په امان که ویډیو مو خوښه شوي ضرور لایک کړئ.